په اروپا کې د کډوالۍ برخې مامورین له تاسو سره څه ډول مرکه کوي؟ پولیس او یا هم د کډوالۍ د چارو مامور اروپا ته ستاسو د سفر څرنګوالي او یا دا چې د سفر پر مهال له کوم څه سره مخ سوي یاست له تاسو په بېلابېل ډول مختلفې پوښتنې کوي خو د یو ډول جواب د پیدا کولو په لټه کې وي. که ستاسو ځوابونه بشپړ او منظم نه وي نو ډېر امکان لري چې د پناه غوښتنې وړاندیز مو ونه منل سي. حتی که خپل هیواد ته په ستنېدو سره ستاسو ځان ته خطر هم وي نو دلته ډېره اړینه ده چې د سفر زماني ویش مو ستاسو د تیر سوي وخت تاریخچې سره یو شان او مطابقت ولري. له تاسو سره د خبرو پر مهال یو ژباړن هم موجود وي. که د ژباړن پر لهجې او خبرو سم نه پوهېدئ نو ضرور مو ستونزه پولیسو او یا هم د کډوالۍ د چارو دفتر ته ووایئ. دا پیغام په ډنمارک کې د افغان حقوق پوهانو لخوا تاسو ته وړاندې سو.